بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. مؤمنانو مسلمانانو ورونو، زمونږ استاسو خوږ پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مسلمانان په خپل مینس کې ترحم کولو کې په یو بل باندې د یو بل سره تعلق او د یو بل سره د نرمي کولو د دوی مثال کل جسد الواحد د یو بدن په شان دی، د یو جسم په شان دی. کله چې د یو انسان په بدن کې په یو عضو او په یو اندام کې درد شي، نو د هغې د وجې نه ټول بدن هغه ویښ وي او دردمن وي. نو دغه شانتې د ټول مسلمانان په خپل منځ کې په شان د یو جسد دي، چې د مسلمانانو په هر ځای کې هم یو مسلمان باندې تکلیف وي، درد وي، غم وي، نو د بل علاقې د بل ځای مؤمنان مسلمانان په هغې باندې دردمن کېږي، خفه کېږي به ور باندې. او چې هغوی خوشحاله وي په هر ځای کې مؤمنان، که په مشرق کې وي که مغرب کې وي که په هر ځای کې وي، نو که په مشرق کې په مسلمانانو خوشحالي وي، نو د مغرب والا بر باندې خوشحالېږي او د دې برعکس. نو په دې وخت کې زمونږ په ورونو او زمونږ په مسلمانانو باندې عظیم شان تکلیف راغلی دی. اول د بونیر والا خلکو باندې طوفان، او بیا اوس د نږدې وخت کې افغانستان کې د کونړ په ولایت کې یو سخت زلزله راغله، چې هغې د وجې نه ډېر مؤمنان هغه وفات شوي دي، مړه شوي دي او ډېر زخمیان دي. موږ د دوی په تکلیف باندې دردمن یو، د دوی په زخمونو باندې هغه دردمن یو، زخمی یو، زمونږ زړونه هغه ورسره دي، زمونږ دعاګانې به ورسره وي. موږ د دوی په خفګان باندې خفه یو. الله تعالی دوی مریضانو له شفا ورکړي، او کم چې وفات شوي دي رب العالمین دې ورته مغفرت ورنصیب کړي.